یا دې بې خو باشي صرف اوسه چې دیګ پیسې پاتې نو ورکول دي کوم بیا اراده نشته دی دا یې د سنتو نه یو نیم دیګ پیسې پاتې دي د کوریدن هم پاتې دي امیر وی کوریدن کومه او څلور دیګه پاخه کا او په یو ټک پیسې والا واغلی واده مو شو د کوریدن غیر نه کړی ها یانځي کاکا چې وفات شوی کم از کم تقریبا 10 روپیو ته هم پاتې دي په قبر کې باندې کړی دا د ما بقایا نه وروړي ګول سید هغه خو پرېدا اخو لا کوي نه ادا مو یادا څنګه سر تکینا کینا مخوته بس کینا څنګه شکر دې الحمدلله لریکا تندري مولا ولی سه پوره د خځې خوا کې ناسته ده وغبله ابي وزر جازم خواله راغې بیا زما ځای وڅنو ماته سپورې ستغې شروع کړې مام پرې خود مزماز بچې شته دی خیر باندې پیما دا غیبت کې هم ځان تاواني کې یو مورې چې پوره هغه ډېر وندرفول رور دی زما زم چې هغه سره تخې څنګه خو خلا لري کا رزق دی مخ کې او دادی ورپسې د خځې څه چې کېدي زما په سر په لګې چې کار دی ما تر هغه جامو غوټې لیدلې ته اوس په هغې پسې شوی چې دې کې سره دي ما ته وایي هغه غوټه راواله او هغې کې څه دي هېڅ هم پکې نشته زما جامېګانې دي زه خو ده پته ما دا کې څه دي ښه غوټه بس خالي خو د هېڅ هم پکې نشته اوس یې درته ووایه نو راشه بیا خو سیفوري ښځه ګوره ډېره ښځه زما د ښځې دا خوله ګروانه ده بیا به سبا خفې نه شور مه کوه ستا ښځه خو زرګره ښځه ده د هغه خو ته کار روزګار نشته ستا خو بیا هم قسم زده دی هغه خو د ښځې د ساتنې نه دی ما به څه وساتي ته خو زما د ګل په شان بچی ګل ما ته وګوره ما مور دا خبره کوله تقریبا له 15 کال تېر کړل څه خو د دنیا سړي به لیدلي که نه په څه خبرونه وړې ما وی لکه دغه دنیا چې خلک به حج نه راغلي ستا په نظر راغلي عمرونه به راغلي ما ویلې خوله دې خرابه ده چېرته ګډه وډه خبره ونه کړې نه ګډه وډه د خیر دی خفه دې ما د ګل په شان بچی دی خیر دی چېرته ډب یاست دا ډبې د مشرانو په ډب کې ډېر کار دی ډېر کار دی نه نو لکه خلک دې ولیدل واو د چې سپینګیري او درانه خلک د حجونو نه راغلي وو الله دې زمونږ هم ثواب وکړي تاسو ژوندي د خیره ما به لیږئ نه انشاءالله لیږم او اج په پمام کې په داجي به دین کې د خیره سره داسې چل دی که ژوند تېری خو صحیح ده او که نه تېری که نه چا بل چا پسې لاړه شه یم که خپل عزت دې غواړې که نه نو ستا په دې چپ کې خیر دی ولې ویم ګنې ثبوت دې را سره پروت دی ویم هلک دې هله خط راکړی وي دا ولې ورکړه چاله او چاله تاله د ځانه به دې لیکل کړي په ما پورې ته نه نه ته چې زمونږ غوښې وخوري ستا مور ته مې کارنامې کړي دا کارنامې به تم کې خدای مکه الله مکه راغلی ما خو په ای عزت ناست یم یم د ستا د مور په شان کې نه یو ستا غوندې ښځو ډېرې غټې غټې سترګې لکه څنګه چې ستا دي داسې راله په سترګو کې ګوتې رامنډې زما خبره وره ستا د مور نه هم لالا جوړ شو په اخري عمر کې ځان 95 کو خدای مکه الله مکه حق حلال بچی الله خدای کوي یو سره مینه کړې او خپل مې کو ستا مو د مور خو چې ستا د پلان اړه شو بس دغه پار یو سره داسې یو سره مینه نه کوي دا لنګرې داسې یو په یو بل باندې ورولي ستا په دې داړه روډ کې اوس چا ولې ورکوله پتا کې سو دا د ښکر په شان پوزه یې نیلې پتا کې سو ویم سورا کې ویم شکر الحمدلله ویم کلثومه په ابروزم لګیا وه وی لیونۍ وې وی زما د لور غوښتو له لارې وی ما ورته چې په مخ چې دا غاښونه به پراته دي خپل مخ ته وګوره دا ډېر دومره مخ ته لوېدې پتا کې سو چې د ما ورور باندې غر ویم شکر الحمدلله چا سم په لار روان یم وی دې خاوند ته وی دې ښځه وي سمه انګرېزه ده انګرېزه بنل ته کارنامې ډېرې ښه کړي شکر الحمدلله تاسو ته مې ښه کارنامې کړي دي او همدا ته یې وره ما نه به دا خوله قلاره کې زه ستا نه قلاره یم خو که د ما مور پسې خبره وکړو نو ښه به درلري دا زما کور دی او مور پسې به دا بل زمونږ کور دی زما مور ورته راواده شوې وروسته ته را میراته شوې اوس به دې پلک وبارکم دا زما پیسه کې ناست دی نه ستا پیسه کې ناست دی پلار ته دې وایي چې صدر کې په هغې کې کېنه زما د پلار مال دی ستا هم سترګې شنې دي لګي
ستام سترګې شلیدلې ته مخه خزانې تاسو چې لیدلې خلک کې د قشانتې موږ سترګې مو شلولې ویم دې ته د خیال دی ویم غلط غلط کارونه بوکي او بیا د خلکو د پاسه داسې ورخیږي خبرې به کوي ویم دې خلکو ته به حیران شي زه تاته یو خبره کوم زه چې د کم کار پسې ورولیږم عقبه کې بل به ځکه نه کېږي څوک پرې ګیر کې خپه به راباندې کېږي او خدای شته چې چیت چې پړاک پرې کېږي خبره پرېږده خبره ته خفه کېږي وایي بیا زه به تا نه ولې خفه کېږم د کوکې نه دې ځار شم چې ته ما ته خبره وکړې ګړو کې رشوه کوي ربېږه نو خو دقه چل دی که نه پتا کي زما نه ولې سقابي یو په ګړو کې مې شپه کړې ده د خدای نیکبخته چې ته ما سره نو ځان له به سپرېګانې ایلو صابونونه بالو ښکلې ښکلې کپړې بالو خو ته صرف د ما په نقشه قدم ګرځه ټیک ده راځې اوس ته بازار ته بوځم چې کوم سیز ته به پرېږدم عقل به ګوتوړې بل څه به ګوتې نه وړې ټیک ده که نه اوې چاته به علم نه وي خو چاته دې علي وي خدای شته که نه بیا به دې په کوم کلي کې به دې ذهني بڑا پولیس چرته ټیکنیک نه پولیس وړي ریاره کی پولیس مړه د پولیسو په وجه خو زه د ژوندو خلکو سره نه ګرځم اديرې ته مې راوستې ځکه چې مړي ال نه وي او کو ژوندو له ور دي نو خدای شته چې بیا د عیالي څه شي زو مخکې ټیک ده زه راځه بچی راځه اساس دې راځه ما پسې ها اوبه یو قابل خو به ګوري احتیاط سره به کار کوي کنه اور مور دې نه خبر نشي ټیک ده یاره والله اماجي خوریا ضرور دې راغی یار دادا په خیر جوړ کړه السلام علیکم وعلیکم السلام نازک چې چا روان کړی دا خو دې وی زما لپړي شربت تړه شوی دی نو به زم بازار ته به بوزم ماشوم نو خورټ مې یو ګیلاس شربت پاتې وسکا ما ګاډي وادي مو ته څه کې پدې مخبرو کې ګرځي اوس په زیارتونو مالګي راټولې ماړه د خدای نیک بخت دا خو مليانیا نیکه قبل لروستو ما مو ته خول ما کو سال لديري ته راځي چې خپل مشران خو پیژنې کنه څنګه خوریا ماماجي سم سړی شو دا ماشوم ځاته ګوري پرونی کې روان کو او د دې عمر چې په دې بدمنو په خپل د تونو راوړي دا والله کې بیا سم شي دا وګوري مونږ له پوخ کې یو خورا شره کته تر خورا شه دې کو درېګا نه ته تانه ته پوس کوم اوس پورې ما پتا چې د غلط کار کړی د خو لاس ترېګا صفا وایا دوشا یار مې کړې جوړې مونږ لري راړم چاته دې خبره کا د جمعې مونږ دي خو دې تباک په دې جام دی وام غوښ نن دې پار ورځه مړه ورته ګرمي مونږ نه کوم سجا په دې غلط مې چرالو دي تا نه ورځ مې ما ماشوم هغه دومره دماغ کم دی اوس دا ما په مخ کې دغه کې خن پم ته د چاردا مو کو ما ته ما ماجي زمونږ کوم او توبه خدای توبه تعالی پس وستای وای میګی ته چې خدای په قهر شي وزاري ورکی او چې سپینسری ته په قهر شي نه په 13 وخت مټي زبوت نه چاشي بیا خو له بس پټرولیم خو زه به خوب نه کوم لکه وای خو به کې راشه لور چې کې نه د قانون بي راغلی په خپل زور کوم د کیږي راشه د دې بي دا نه دي خبر کما تاسو کولی چې دا 15 کاله ته چاته دي اخو یو زمانه لار غلطه شي لار وای لار دې چاته غلطه شو امستاد نیکونه اړس خاصو وې دا څه کار غدي وره مټی ته تلی ولوري ویم ځان ته ساته نو دا واپس بیا ول راتله وای ویم تور کاری پسې وای را باندې هغه نه اړس خاصو واپس دلاله سبب له بل بنجاري کوسه ته کینې ها لکه امستاد سور پاغیم شوی ویم خدای مکه الله مکه خله دې ما تشه نو حق ویم زه حق نشم ویلی حق نشي ویلی ام خدای مکه الله مکه ام ستاسو سوري پمون نشي دقه دي جرلنډ ورسېده سب چې بیا بهر دا سو پښوتا مو چالو کړی پښوتا پرېږده دا خزه 15 کاله چاته تاسو ته کړی دي بس دا یې خپل خامن شته مرابر لاړ واغه د په بلا د لا نو 15 کاله به بلا د لا مرابر لاړ او ام بنجاري سره تلی وا او ام بیا په مونږ باندې راخي چې سری سترګې را ترو باسي به بنرت لدل وای مغه نه رس خاشو د تاسو خلک چاته خلکو سره لګي مشرق خزه ترتو په الغونته آیا او کا دا سره چاوي دا چارته دا زرا واده شي ما ته پته لګی دی ته هم د مون نه مور دې پردې چایو زه په پردې چوم ته په خپل راغلی نو زکه هغه یادې پردې پیناته اسی ته اخلاق لکېږي سپه خزه اسی ته اخلاق لکېږي نیمه چې اسی ته اخلاق لکېږي ما په شکالي چنجیا هم ته خو چې وډروب شي بیا یو په بل ځای کې چې سره ته مانل چې راغلی دا ځان ته کتلې دي برسانډای میخي ورسته ورځ مخ دغه کوي هم خپل آیو پختو غټ کړم هم ته بے غیرت توک چې کمزور کړي زه چې تا خو ته بے غیرت وینې زه بدل طرف ته مانه خواږه راوړي دي راوړي دا مور له خواږه ور کړی دي دا خاونه دلا دی دا بچي دا غي د پاسه د لګاندي و موږ زما د پلان د سونی می حقې جوړ کوم
وای خدای مکه ما د لور داسې پراته دي چې پدېستو کلام می داسې بلاسد باخپې د کور نه تښتېدلي دي خدای مکه الله مال خاون ارسه کړی دی په خپل غږ دی ستا چې نوکر دی دا څه کړی دی ما د ما شکر د دومره څه پراته دي سامانونه چې څه سامانونه دي ستا دستوري خو مې کالې پروت ده وای بس کا پاره او دا مې حق تازه په داسې خوار بوتار دی نیولې زه د تا د نستۍ نمرې یو د نستۍ نمره منه شکر د آیا عزت کوم تا کې آیا عزت نشته ځکه غټېږي یم شکر دی عزت راکشته خو زه تا ته چې کوم ځان په آیا کړ دی ښځې نه ځان ساته یم دا د کوره پسې طریقه بارکول غواړي خلک به راپورې د کړي خاندي ډېرې به راپورې خاندي مشره ښځه دا د ما خواښې ده زه به عزت کومه هغه مس مونږ خو ته دیوال ووسې ما ته دیوال راته ووه د ما څخه به بیا د تا عیسه میسه نه درکوي بلاسه باخپې به مو د کوره رخصتی تا او خاوند دي راپاس راځه زویه دینه یم دغلته یم ورشه پیشوتا واته کوه یم څه به یې ته منلي خله چې منلي خوري دا مرکوم ته ناسته اوسئ شیطانانو ته ګوره یو ورځ به دا لورم تخت مټي ده دا مور په مټي راغلی مور په قدم باندې شک کوي مور په قدم ده یو ورځ به خبر شو او به تختی ها چې مامور دا راته وایي کنه ته چې دا 15 کال دی ولې اخوا دی خو علاقه ته تا خپل کور نه یادېده ولې راته نه یادېد دړه نه مینې څه چېدلې دي در پسې خو څه مې کړی ستاسو د ناکړ دود لاسه تاسو زما کوم تپوس کړی نه نو ما خو لیکن له اعلان نه مکر پړم وکاله ما لیکن په کوڅو ګور دی ما او ته نه غیب وي بیخي غیب وي پته نه چې په کومه تلی څوک سره وچتلی څوک په دې عمر کې ما په چا څه کولي واجب تلم زما مثال خو د سړی دی ها دا څنګه بنجارو الله دې یو یو مې روم په مال کې جارو ده څه خو نه دې تمنه خوځېږي بنجارې خو ما دا ګورې ډېره بختوره ښځه کنه دا راغلی الحمدلله زموږ کور چې کنې شکر دا کمره مې جوړه کړه الله راله اولاد هم راکړه ډېره بختوره ده خو د پهلوانه ښځه ده او زما چې ځواني وه دقه شانته ومه داسې او دقه شانته ښایسته باډېداره ښځه وم سپین باړاق مخ مې دا داسې کنې خو کولیا ومه خو ډېره ښکلې وه ورته وګوره یم د ښکلې هم نه څه د کوڅې مخې ته به راته ولاړ وې مور دې ولې اوس سترګې بدلې کړي دا زما مور د دې بړې د قدر کې کنه او ګورې تا ګورې خولې پسې هر وخت چې کوم دی ګورې کوترې سپې تړلي کنه نو به دا خوله به لږه سمه کړي ښه یم خوله مې سمه ده یم تا ته سمه نه ښکاري کلي ټول خلک رانه بې خوشحاله دي او د کلي خلک نه د کور خلک خوشحاله ساته د کلي خلک خو ځکه خوشحاله دي چې کله په ټول کلي کې باندې ګرځي دا د یو نه شیطاني کوي بل څه کوي چې کله کور څه پاخه کې هغه هم په دې ګاون ګرځي د هغوی د کور ځایقه دا ګوري دا خپل ځایقه په کار خلک تخصیص نو یم د ذایقه‌دار سړي ښځه یم نو خود نو ذایقه‌دار خو ډېر دی خو چې کار دی خبره واوره اصل کې قبقله ښځه چې ده نو دا د کلي خلک خوشحاله ساتي هوښیاره ښځه خپل کور والا خوشحاله ساتي خلکو ته به د کور غیبتونه نه کې درنې به وې او کلی دې د سره خوشحاله دي مور ما دا خبره کوله کنه دا زما جوړم پیغله ده کنه او دغه دی شفوري هغه زوی نه دی ډېر اصیل دی ډېر نیکعمله دی او په ما له ګران هم دی کنه نو ما یې ستا څنګه خوښه چې زه دا ته مو سره خبره وکړې و د کور جامه کې به د کور ټوټه ولګي دا خو سمه خبره ده د خیره دا خو زه سیپوري ته د خیره ویم ویم بېبې خبره مې واوره یم زما لور خو لا ماشوم پاکه ده ویم تاسو بیا رشتې ګورئ ولې پیغله جینۍ ده په نن سبا دور کې چې کله ټک ټک زمانه ده څونه زر واده کې نو ښه ده ویزه ته یې دور دی یم دا خله چې مور دې راغله یم ته خو بېبې هلته کې ډېره ناسته پاسې نن دې خوا څنګه مخه راغله تکړه لرې که په هغوی څه کوم خپلې راپسې اواز وکړو بیا راله قهوه تیاره کړې وه نو داسې غټې غټې پاڼې پکې پرتې وي واشه شونډې ولې راواله منډه پاسه الله دې خات کړي پانه ویل چې زما خوږ بچی دی الله دې خات کړه الله دې کاروبار کې برکت واچوه یا بچی چېرته دې مې په خیر باندې پچې کې لږې غټې وریجې راوړه ما ډېرې خوښ غټې روجي دا شیروجي بدل راوړم ته غم مه کوه نارې او غټه خو دا زما کار دی د مړو الواګانو له پسې راوړم یم واده دې شملو له راتلې څنګه یم واده شملې دې یم ډېرې ښایسته شملې دې اوس کا کوچه ولا بیا ورکا ها ور به کم ورله نه خیر دی دغه به بیا ډوډۍ څه وخورم بېبې خبره مې ته کوله
ماما جی خود یې دې جوړې ته وګوره دا لیک پرې چې کور کې چې سپارې سبق زده کړي مې په دې بدعملي راوړه ته وګورې غل سړی ستا ګورې خاغوزونه ګنډي جاناني خفه کېږه ما دما خورې دما بدو ته نه پیرودو کېږي ستا خو دماغ خراب دي څنګه نه پیژو کې په کور کې دا چې سار سترګو وغړي که نه او وځي د کوره خو دې خبر مونږ دا چته ځي ماما ته به مې ویم چې دا ماماجي سر ځي او په غلطو پسې ګرځي دا ګور زما د مور د ړندې سترګې دغه یې ووښکله ډېر پرې خفه کېږو مې د مور مې د ړندې سترګه دا یې وښکله ام نیمه ده زاره که به دماغ مې مه خرابوه راځه چې زه پرېږده هغه به ستا پناه مه کوه ورشه مور ته دې ووایه ځه ویم ورته ورېږه صبر وکړه د فون درکړه خو لاړ سره ورور دې لاړه زه دا نه یو تپوس کومه تا له چې بېګا ما 85 درکړې ته به داسې ما په ډاګه پرې یو تختې به هغه روړي نه مخ په پاپا ټول پاپا به روړي شي مړه پرېږده پاپا دې راځه ما طرفه غېږ شه زه دې بوزم تا چې ما سره خبره کړې ده تا کاغذونه کتل مړه څم درته نه شي ویلې خو زما کوکاني پرېږده هغه پسې پرېږي دا 500 مخکې جیب کې واچوه تېره جیب کې ما سره چې ګرځي 10 واړه ګوتې به په غوړو کې راځه شربت هم د باندې څکم بازار ته دې بوزم ته ته مخکې ځه تا که خو زما 200 روپۍ دي د خدای نېکبخته او داسې کور د خپې وباسي پرې خبره وره څنګه خوشحاله یم مالې وی ولی خیر شه اوس خو ټول مې د پلار په ځای سکول ته ډیوټي دی که نه سکول مې راوینځو پاک صفا کور ته یم پرون چې دننه شم کور کې زما د واده خبرې مبرې شوې که نه نو کېدای شي دا واده راته کوي اوس مې کار ته هم ځان نیولي خو ټیټ کار ونه کوم چې څه راته وایي د مور پلار خبره منم او بېبې راغلې ده بېبې ورته زما د واده خبره وکړه نو د هغې مني دی خو راته ښه خبره کړې ده خو که نه نه تا ته پته شته چې زه دا واده وکړم که نه مې ښځه به دونه خوشحاله ساتم دا سیوانونه او ټانګوانه او نشپاتې او امونه او تر پسه کیکونه او الواګانې به راوړي زه به هغې له په چمچه ورکړم هغې به یې مال راکړي یو مزه به یې خوند به یې یاره زما خو کیک نه خوښ زما خو کیک نه خوښ خدای دې په سر تالی وایه که زه ستا نه یادوم زما چې چوچکي زه هغه یادوم نو ولې ته څوک یادې ته چې بله مور یادوم زما څه ته خو نه خوښه بله ده خو تا د زیر د دې نه رالمه زه چې زما د واده دا خبره ټوله شي او تاسو راشئ په ګراج او ځان له زاړه پیدا تا تېر چې تا په ما کول له دې نه مخکې ته مړه ولې نه شومه نو د خدای پاک فیصلې دي که نه انشاءالله ستا به دا پوره نه چې کله یې پوره شوه په خپل ټیم به دې والي څه ته به دې جوړم نه کړي خو ډېر زما نه مخکې تا به او زما نه بیا د خدای تا والي تا دې به اخلي یاره ما دې واړ خو چې تا ته نه ګورم دا به زما په لوی ارمان ته وایم چې زه ژوندی یم که نه په دې ګټ راغلم د ستا ډولۍ بل څوک رادن نه کېږو ولې څه به څه وکړي زه به هغه وکړم چې چا کړي نه وي ویم په سوچ کې مې وله هر څه ټوله کړي ځاته به شته ویم کومه جینۍ چې مې خوښه یې که نه چې د هغې د زلفو سوري لاندې ناست یمه او د هغوی په دسترخوان سره یې کوم ډېر دا بیا د سره ولرسنې ته په کوم نه وسو دې به ځان ساتي ګوره ما ته وګوره زما خوږې ولې خوجان ما درته څه ویلي دي چې دې نه به ځان ساتي یم ته د لستوڼي مارې ته مور دی او تاسو داسې ښه خلک یې که نه چې موږ ماران یو چپشخوري ده سر به ونه دا چې چقوم ما ته پیرته لکه د خپل واده زیر مې پرې کوه پرون چې زما باره کې مما پاپا جاني بیبي خبره کوله هغه خبرې ما ته کولې مګر دا خبره توله شوه نو بیا په وخت دانسونه راځي سره د هغه بدنامي زمان امور بیبي ښه تپا درته ویمه جانانه چې کرښې له سر راوړه ګینې بیبي هم راغله او ټول حال ورته ویمه د څه حال ورته وی که د خولې نه دې ایک دو چین نه ویستل که نه والله که زما پلار خبر شو بیا به ښه خبر نه پلار نه که نه چې یوه پیره مې درته وویل چې سم شوی ښه کو ژبه مې روکړل دا ټول کلی به در باندې ودرو نه نو ته ما په ځان په زور راغوټه کړې ته خو زما نه یې خوښه که نه هغه کار به وکړم که نه چې کوم ماله په کار نه دي یم شرم په ته جوړې شرمېدل خو څه یې ما ته پته ده ویم هغه غونډه کې د څه راوړو ویم کله به یې تقسیمې غوټه کې زما څه دي زما په غوټه پسې هر یو غوټه شوی دی خو دغه غوټه درته په دې مرو کې غوټه کومه او خښ د نو باسمه زما غوټه کې څه دي جامې دي او زما دغه زړې چپړې دي نو تا خو داسې سنبالې ښه ده چې نو خیر دی که نو جامې دي مال چې چېرته دا واړه خو اوس ډېر شوي زموږ کور کې چېرته خراب ویم کله ناکله دې خوا راځي چې زورمه دی الله وای څه چل یې وکړو ویم څه چل مې وکړو زور مې ورله کولو څه چل مې کړی سړي ولیدې ولا وخېږو که نه بای ما ته چې دا د بنګلو بار دی ما خو سره ښه کونه
ما بخلي ولي وخطا يا بيه ولي وخطا ما خواله زور کول ما ته کپا ته چې تما وای خدای پورا راځي یا جوړي. پورا کار لا شکر کمان ولا پسور چې واچو خلاص پله دا ولې را له وخېټو ولي وخطا اله مور نو ماره ته نه وی چې ګوره اډو کې ټول واته چې وی دا ځله وته ګوري ولا كولي وخطا سم کینه اوه یا خدای پاک زاوري پدې خره چې بل دې جام شوی دی گرم دي یو نه بل لاسم پورته ټکی یو شان یو جنډه ولګي پاکستان زنده‌باد په خپل زور نه پوهېږي هاتي دې راوستې يا خدي نو هاتي ته چا ویلې مور موټي خو پرې را کنه دا جام پشيكا زفر ډاکټر له ورته پشيكا اولې ته بټکه ته بټکه هذا سيد سلاګانې پرې دې ما وړې پشيكا ها نارم څه ته کړه پشيكا څه ته کې بيخيوزا دا ته مې وی چې مدا دلته خیر نشته الکه بل دی والونه کیده واي چپړې واپس لاګه الکه چپړې په دروازه تمرو کیده تا کوم ته نه کم نه ورته په مزه وېسه الو ولا كانوا